میرویس خان په خاورو کې کښلو لیکو ته وکتل. ویې ویل د جنګي کلا لمر ختو خواته بازار پروت دی. کله دې خوا حمله وکړو نو عام خلک تاواني کېږي. دلته باید یو ډز هم ونه شي. شمال ته یې غر دی او جنوب ته یې څو کلي او کروندې پرتې دي. غلی شو. خپلو قومندانانو او د قبیلو مشرانو ته یې وکتل. د لښتې څوکه یو ځای کېښوده. ویې ویل دا کلي تر نورو نږدې دي. د توپ ګولۍ یې خوري. باید له خلکو تش شي. سر یې پورته کړ. بابو جانه دلته د لښتې پر ژۍ کتار ونې ولاړې دي. ته به څو تکړه نښه ویشتونکي درسره کړي. په بل څه کار مه لرئ. بس د جګړې له پیل کېدو سره یوازې د کلا پر دیوالونو ولاړ توپچیان سر پورته کولو ته مه پرېږدئ. غلی شو. لیکو ته یې وکتل. ویې ویل بهادر خانه دا ځای ویني؟ په ونه لوړ ځوان ور مخکې شو. د لښتې څوکې ته یې وکتل. میرویس خان وویل دلته څه دي؟ زړې کنډوالې. میرویس خان وویل ته به له 300 جنګیالیو سره په همدې کنډوالو کې پټېږي. له اول ډز سره به ځانونه د کلا عمومي دروازې ته رارسوئ. پاتې شوه د جنګي کلا جنوبي برخه. دلته د انګورو باغونه دي. پاڼې به یې ژیړې وي. خو که احتیاط وکړو سلګونه کسان پکې پټېدی شي. سیدال خان وویل خو دا خو هواره ده. له کلا هم ښه ګلالۍ فاصله لري. جنګیالي مجبور دي چې پر کلا د حملې پر وخت له باغونو ور ووځي. تلفات به یې ډېر وي. میرویس خان وویل بله چاره لرو؟ ټول غلي وو. ملا پیر محمد میاجي وویل دا خو ماته پرېږدئ. 1200 کسان لرم. لومړی به د توپچانو غم وخورو. میرویس خان وویل دې خواته 5 توپونه ولاړ وو. خو دوی ګرګین پر بلوسو او کاکړو د حملې لپاره راښکته کړل. که یې بل نه وي ورخېږولی له 3 توپونو سره چاره کېږي. غلی شو. لښته یې ور واخیسته. ویې ویل پاتې شوه د کلا لویدیځ لور ته عمومي دروازه. دلته د پټېدلو ځای نشته. له یو څو دیوالونو پرته یې ټوله مخه د ورغوي غوندې صافه ده. د لښکر ډېره برخه باید په همدې هوار میدان کې وجنګېږي. خو که مې فکر سم وخوت تلفات به مو کم وي. داود خان هوتک وویل د ګرګین له لښکره څو توپونه راپاتې شول؟ سیدال خان وویل ګرګین له جنګي کلا 20 توپونه راویستل. خو اته یې کاکړو ته له تلونکي لښکر سره ولېږل. موږ ته 12 توپونه په لاس راغلل. داود خان هوتک په خبره کې ور ولوېد نو له دې توپونو استفاده نه شو کولی؟ میرویس خان وخندل د همدې توپونو په مټ خو زړور یو. پوهېږي 4 توپونه د جنګي کلا د عمومي دروازې پر سر ولاړ دي. 6 نور هم په هغو برجونو کې ایښودل شوي چې د کلا تر مخ پروت میدانه یې تر خولو لاندې ده. د توپونه باید د توپونو په واسطه له منځه ولاړ شي. غلی شو. د لیکو تر څنګ یو بله لیکه ویسته. ویې ویل دلته د اوبو ساه ده. که زموږ له نقشې سره سم د کلا ساتونکو دروازه راته خلاصه کړه او تر دې ځایه ور ورسېدو نو بیا د جګړې ګټل اسانه دي. د کلا د توپونو خولې دومره نشي راټیټېدلی چې دا ځای وویلي. بابو جان وویل نو څه ته ماتله یو نه پرې ورځو؟ میرویس خان وویل تر اوسه لا وخت شته. خو لښکر په جوش کې دی. ټول حملې ته تیار دي. له 2 ورځو مزل وروسته هم د ستړیا نښه نه پکې ښکاري. میرویس خان وخندل. بیړه مه کوه. د حملې مناسب وخت مازدیګر دی. لمر باید یوه نیزه پورته وي. ټولو په حیرانۍ ورته وکتل. یودم یې وویل پام مو وي په کلا کې د نارنج ماڼۍ ده. دلته د ګرګین د ځینو قومندانانو کورونه ښځې او ماشومان هم شته. موږ یوازې د ګرګین له عسکرو سره جنګېږو. د روان لښکر پر سر د صفوي حکومت بیرغونه رپېدل. مخکې روانو سلګونو سپرو سره کوټونه اغوستي وو. په اوسپنیزو خولیو کې د مازدیګرنې لمر ژېړه رڼا پرته وه. میرویس خان ځینې قومندانان او د قبیلو مشران د لښکر مخې ته روان وو. سیدال خان آس ته پونده ورکړه. تر لښکر مخکې شو. ودرېد. لښکر ته یې وکتل. د لښکر تر مخې په څو اسانو پسې تړلو سپرو له ځمکې مړه دوړه پورته کوله. لمر د سپرو ولیو ته سیخ و. د سپرو پر مخونو سیوري پراته وو. دوړو او سیرو له پېژندلو ایستلې وو. سیدال خان بیرته لښکر ته ور وګرځېد. په خوند یې وویل میرویس خانه اوس د سپرو راز را معلوم شو. په دې هم وپوهېدم چې ولې د دا وخت عملې ته مناسب ګاڼه. میرویس خان وویل خو لا مې زړه پر ځای نه دی. نه پوهېږم ساتونکي به د کلا دروازه راته خلاصه کړي که نه؟ سیدال خان وخندل. د ګرګین په دې سره کوټ زرې او خولۍ کې به نو څوک وایي چې ګرګین نه یې. لښکر ورو ورو د کلا عمومي دروازې ته ورنږدې کېده. د میرویس خان د زړه دربا ډېره شوې وه. شاته لښکر ګوته په ماشه روان و. یو ناڅاپه د دروازې غنجا وخته. میرویس خان تر سا تیر شو. خو د لوی دروازې پر سر په برج کې ولاړ عسکر یودم چیغه کړه دروازه وتړئ دښمن دی.
د ټوپک ډز شو. د میرویس خان ښي لاس ته سپور ولوېد. میرویس خان چیغه کړه دروازه بندېدا ته مه پرېږدئ. ډزې شوې. له پورته یو پوځي راولوېد. توپونه وغړمبېدل. د لښکر په شاته پاتې وروستۍ برخه کې سرې لمبې راوګرځېدې. د دروازې دوې پلې بېرته سره ولګېدې. څو کسانو آسونو ته پونده ورکړه. آسونه پر دروازه ولګېدل. یوه پله خلاصه شوه. آسونه یو په بل پسې ولوېدل. د دروازې پله پورې شوه خو ځای ته نه ورتله. د یو پراته آس نیمایي تنه د دروازې تر لښک وتلې وه. شاته توپونه وغړمبېدل. د کلا تر یوه برج سرې لمبې راوګرځېدې. د توپ بلې ګولۍ د دروازې له سره تېرې تیږې رابېلې کړې. چیغې شوې. د کلا جنوب ته له پرتو باغونو ګڼو کسانو منډې راوهلې. د توپ ګولۍ پکې ولګېده. په وینو لړلې پټکي او څادرونه باد باد شول. د دروازې دواړه پلې خلاصې ولاړې وې. پل او سپاره کلا ته د روانو اوبو غوندې ورننوتل. میرویس خان د کلا په منځ کې یو دیوال ته کېناست. لومړی یې توپچي ته ټوپک ونیو. ماشه یې کش کړه. توپچي پر توپ پرېوت. لاسونه یې یوې بلې خواته ځړېدلې پاتې شول. ډزې وې، چغې وې، لمبې وې. د دیوالونو له سره د ګرګین یو عسکر رالوېده. شېبه وروسته خبره لاس او ګریوان ته ورسېده. تورې او چړې په وینو سرې شوې. د کلا په منځ کې څو دوکانونو اور واخیست. له برجونو، کورونو او زندانه تورې لوخړې پورته کېدلې. جګړه تر ناوخته توده وه. نیمه شپه خال خال ډزو ته ورسېده. سپېده چاو ته یوازې مړه لوګي پاتې وه. میرویس خان ټیټ شو. له خاورو یې یو ماشوم ورپورته کړ. د هغه پر سپېره مخ یې د خپلې لونګۍ څنډه تېره کړه. د ماشوم سترګې پټې وې. پر ټټر یې د تورې سور پرار ښکارېده. د میرویس خان سترګې ډکې شوې. د ماشوم پر سپېره مخ اوښکه ولوېده. ورغړېده. د هغه تر سپېرې زنې پورې یې توره لیکه جوړه کړه. میرویس خان ماشوم پر خپل ټټر پورې ولګاوه. سلګۍ یې شوې. ځان یې کابو کړ. کیڼ لور ته یې وکتل. د نارنج د ماڼۍ سپین دیوالونه تورو لوګیو نیولي وه. مخ یې واړاوه. د ده ځینې جنګیالي په کنډوالو کې ګرځېدل. څو نورو د ګرګین د مړو شویو پوځیانو جیبونه لټول. میرویس خان ماشوم پرېیست. خپل څادر یې پرې هوار کړ. زګیروی یې واورېد. په بیړه ولاړ شو. د چت رالوېدلې لرګي یې لرې کړل. له خاورو یې د ګرګین ټپي عسکر راویست. د عسکر کلمې راوتلې وې. د عسکر په وینو سرې شونډې وخوځېدې. اوبو اوبو. میرویس خان منډه واخیسته. د یو مړه عسکر له تشې د اوبو بتک راخلاص کړ. بیرته راغی. سترګې یې رډې راوختې. د تږي ټپي پوځي غاړه پرې وه. ولاړ قومي مشر په سره کوټ خپله سره توره پاکوله. میرویس خان چیغه کړه ولې؟ قومي مشر یوازې وخندل. روان شو. له کنډوالو څو په ټوپکو بار کچرې راووتې. میرویس خان منډه ور واخیسته. په بیړه یې وویل څه کوئ؟ یوه له ونې ټیټ مول وهلي کس ځواب ورکړ. د وسلو ډیپو مو مات کړ. میرویس خان چیغه کړه دا وسلې په بیت المال پورې اړه لري. ورغی. بار ته یې اوږه ورکړه. تړلې ټوپکې لاندې ولوېدې. منډه یې واخیسته. له مړو جسدونو یې ټوپ کړل. ځان یې په یوه سا د کلا تر عمومي دروازې پورې ورساوه. چیغه یې کړه دروازه وتړئ. درنې پلې وغنجېدې. د دروازې پر سر برج ته وخوت. تر کلا د باندې یې وکتل. د باغونو خواته پر غالیو، میزونو او الماریو بار خرې روانې وې. میرویس خان د خپل یو جنګیالي له لاسه ټوپک ور واخیست. له ډز سره د یوې خرې پښو ته مړه دوړه پورته شوه. خرې ودرېدې. میرویس خان وویل هلئ غله راوګرځوئ. لاندې د کلا د دروازې تر مخ ولاړ پوځي ناره کړه صیب زموږ خپل کسان دي. میرویس خان چیغه کړه راویې ګرځوئ. څو پوځیانو منډه ور واخیسته. میرویس خان بیرته له برجې ښکته شو. د ګرګین د غونډو سالون ته ورننوت. غالۍ ټولې شوې وې. څوکۍ او میزونه مات پراته وو. د باندې ووت. یو جنګیالي ته یې وویل هله سیدال خان ته ووایي چې قومندانان د قبیلو مشران او ټول لښکر د کلا میدانې ته راټول کړي. یوازې په برجونو کې څو کسان پرېږدئ. غرمې ته د کلا لویه میدانې له جنګیالیو ډکه وه. میرویس خان یو بام ته وخوت. د ښځو، ماشومانو او اسیرانو په وژلو یې خواشیني وښوده. ویې ویل چې موږ یوازې د خپلواکۍ لپاره جنګېږو. که ظلم وکړو نو زموږ او ګرګین فرق څه دی؟ وروسته یې د چور کیسې راواخیستې. بار کچرو او خرو ته یې اشاره وکړه. ویې ویل چې د ګرګین په وژلو به صفوي حکومت ضرور خپل غچ اخلي. همدا ټوپکې او توپونه به یې په درد خوري. د اتحاد او اتفاق په اړه وغږېد. د جګړې اخلاق یې تشریح کړل. د ښځو، ماشومانو او اسیرانو وژنه یې بېغیرتي وبلله. میرویس خان اوږدې خبرې وکړې. لمر ته د ولاړو زرګونو کسانو سرونه ځړېدلي وه. د میرویس خان له غږېدا وروسته یو چاغ په ونه لوړ قومي مشر رامخته شو.
د بار کچرو درولې د ځان سپکاوی وګاڼه. ویې ویل چې په دې جګړه کې ده او د 800 جنګیالیو برخه واخیسته. نږدې 200 شهیدان یې ورکړل. حق یې دی چې له جنګي کلاسو ټوپکې وباسي. میرویس خان ناره کړه که د وطن د ازادۍ لپاره راغلي یاست پاتې شئ، که نه نو د کلا دروازه خلاصه ده. چاغ په ونه لوړ قومي مشر چیغه کړه زما کسان دې راووځي. له لښکره 25 جنګیالي ور ووتل. د قومي مشر ټنډه تروه شوه. زما خبره مو وانه ورېده؟ یو ځوان مخکې ورغی. ویې ویل خپل قوم دې سپک کړ، موږ په وطن مین خلک یو، نه دې غواړو. قومي مشر خپلې تورې ته لاس کړ. بیرته یې ګوتې مړې شوې. له 25 کسانو سره د کلا د لویې دروازې خواته روان شو، خو 5 کسان بیرته ترې راوګرځېدل. له لښکره یوه چیغه راغله، خو دلته نورې نارواوې هم شوې دي. د جګړې پر مهال 2 سیاسرو ته لاس ورلوېدلی. د میرویس خان سترګې رډې راوختې. په بیړه یې سیدال خان ته وکتل. سیدال خان وویل خبره یې سمه ده. جنایتکاران معلوم دي؟ هو 4 کسه. میرویس خان وویل زنده یې کړئ. د سیدال خان سر وځړېد. صاحب خو یو یې ستا ترورزی دی. میرویس خان چیغه کړه زنده یې کړئ.